وایي چې ما په قسطونو باندې یو څیز اخیستی خو هغه پیسې هغه مالک ته ما په کم وخت کې پوره کړې، لکه 2 کاله ټیم ورسره ما ایښی چې 2 کاله به زه تاله په قسطونو باندې دا پیسې در کومه، نو ما ته خو د دې څیز ریټ ګران لګېدلی، اوس دا پیسې دته ما په 6 میاشتو کې ټول په ټوله را پوره کړې، نو آیا زه د دغه مالک نه د چا نه مې چې دا څیز اخیستی دا مطالبه کولی شم چې ما ته په دې پیسو کې څه پرېږده؟ که نه هغه کمې پیسې چې د ما سره ایښې وي د اخیستلو په ټیم کې حق به زه پوره ورکوم. جواب دا دی چې ته دا مالک دې ته مجبوره کولی نه شي، په ده باندې جبر او زور نه شي کولی چې شابه ته به ما ته اوس په دې کې څه پیسې پرېږدې، ځکه دا خو د 2 کالو نیټه وه او تا ته ما په 6 میاشتو کې پوره کړې، نو شابه ما ته به ته اوس په دې کې پرېږدې. ته نه هغه دې ته مجبوره کولی شي، نه په هغه باندې زبردستي کولی شي، او نه د شریعت حکم هغه ته دا دی چې ته خامخا هغه ته څه پرېږده. د ګزارې خبره شته، که مالک د خپل طرف نه تا سره ګزاره کوي او داسې خبره جوړېږي چې هلکه ګزاره ورسره وکړه صحیح شوله، او هغه د خپل طرفه تا ته په دې کې څه پرېږدي نو پرېښودلی شي او دا به احسان وي او دا به نیکي وي، په دې به الله اجر ورکوي. خو باقي ته مجبوره کولی نه شي او ته پرې دا فیصله مسلط کولی نه شي چې شابه ما ته په دې کې څه پرېږده. اهمه مسله ده د مسلمانانو ورونو سره یې شریکه کوي. وصلی الله